د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو پنځمه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو بیان مو را روان کړی وو، څو تر عنوان د سترګو پورې را رسېدلي وو. ما اوس په دې برخه کې به د نبی علیه الصلاة والسلام د بدني ښکلاو څخه د باڼوګانو مبارکانو بیان درته وړاندې سي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک باڼوګان اوږده، غټ، په سر کې کاږه او ګڼ تور باڼوګان ول. امام بهقي رحمه الله د محمد ابن علي رضی الله عنه څخه روایت کوي. هغه د خپل پلار څخه روایت کوي، فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غټې سترګې مبارکې وې او اوږده باڼوګان یې ول او په سترګو کې یې څه سوروالی و. دا روایت امام بهقي دلایل النبوه کې ذکر کړی او امام ترمذي رحمه الله د حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه څخه نقل کوي چې دی فرمایي کله چې به ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سترګو ته وکتل، ما چې به ویل سترګې یې تورې کړي دي، خو هغه به یې نه وې تورې کړي، بلکې د باڼوګانو بیخونه به یې قدرتي ښایسته تور معلومېدل. تا به ویل چې سترګې یې تورې کړي دي. دا روایت امام ترمذي په خپل جامع ترمذي کې ذکر کړی دی. او علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک باڼوګان غټ ول چې داسې باڼوګان څو فایدې لري. اول، باڼوګان د سترګو دپاره زینت وي. دویم، باڼوګان د سترګو څخه د لمر تیزې شعاوې او وړانګې ګرځوي. دریم، باڼوګان د خلاصو سترګو څخه کوچني حشرات هغه هم ډیر ژر او په اسانتیا سره ګرځوي. څلورم، باڼوګان د سترګو د نور د راجمع کولو او د یو ځای ته د متوجه کولو په دوران کې ښه اغیزمند وي. او علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر اسلام مبارک د باڼوګانو بیخونه پیدایشي داسې تور ښکارېدل، تا به ویل چې سترګې یې تورې کړي دي. دا روایت په شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر شوی دی. اوس به راسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پوزې مبارکې وښکلا ته. د رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه پزه ښایسته، سپینه، نرۍ، جګه، نوراني او برابره پزه وه. امام بهقي رحمه الله د حسن ابن علي رضی الله عنه څخه، هغه بیا د خپل ماما څخه روایت کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پزه مبارکه اوږده، نرۍ، جګه وه. د پزې نرمه او کلکه برخه یې په جګوالي او په اندازه کې سره برابر او سم او یو شی ول. او امام بهقي رحمه الله د یو صحابي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک نرمه او باریکه پزه وه. دا روایت بهقي رحمه الله خپل کتاب الدلائل النبوه کې ذکر کړی. او علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پزې مبارکې منځنۍ برخه جګه وه. د پزې سر یې لږ د خولې پر طرف باندې مایل و. دا قوله علامه برزنجي رحمه الله خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کوي. علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله فرمایي چې په بعضو روایتو کې راځي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پزه مبارکه په جګوالي کې سره برابره وه، خو د پزې په نرمه برخه کې یې څه جګوالی و، یعنې دغه نرمه خوا یې داسې څه جګه وه. او په بل روایت کې بیا راځي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پزې مبارک دا نرمه برخه د خولې پر طرف څه مایله وه. نو د دې دوو روایاتو په مابین کې څرګند ټکر دی. نو د دې روایاتو په تطبیق کې یو قول دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پزه مبارکه ټوله په جګوالي او په پورتوالي کې سره برابره او یو شان وه،
خو معمولي غوندې سر د خولې پر طرف باندې مایل و چې په ځیر کتلو به و چاته معلومېدل ډېر کوږوالی نه درلودی ځکه چې هغه هم خوندور نه وي یعنې ډېره پزه چې د سړي و خولې و طرف ته راکږی وي هغه هم خوندوره نه وي دی معمولي به دا پزه د خولې پر طرف لږ رامایله و نو یو وارې د پیغمبر علیه صلات وسلام د پزې برابري او جګوالی هغه یو راوي را نقل کی او هغه معمولي کوږوالي ته یې فکر نه وکړي بس خالی ووایي چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک پزه مبارکه جګه او سر برابره وه هغه معمولي غوندې لږ چې د خولې پر طرف کږوالی دی هغه ته فکر نه وکړي او بل راوي بیا په ډېر ژور فکر دا معلومه کړي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک پزه په جګوالي او په برابري کې خو سره سمه وه خو دی لږ غوندې د خولې پر طرف باندې میلان یې هم درلودی نو دا د راویانو د نظر په خاطر باندې د روایاتو اختلاف دی بعضې راویان داسې وي چې هغه ځیر ورته ګوري او د پزې مبارکې پوره شکل را نقل کړي نو بعضې راویان بیا بس ظاهرا داسې ورته وګوري چې ظاهرا خو دا پزه بس یو مخ برابره جګه معلومیږي نو هغه روایت نقل کړي او بل روایت په تطبیق کې د مخکینی روایتو دا دی چې پیغمبر اسلام یو قسم ځلا او نور درلودی چا چې به بې فکره ورته وکتل نو دا ګمان به یې وکړی چې پزه مبارکه یې په جګوالي کې سره برابره ده خو د پزې سر یې لږ څه لوړوالی لري هغه د هغه نور په خاطر باندې به دا فکر سو چې پزه مبارکې سر یې څه لوړوالی لري خو د فکره بعد به یې معلومه کړه چې د پزې مبارکې سر یې په جګوالي کې د نورې پزې سره برابر دی لږ څه د خولې پر طرف باندې میلان لري لکه څنګه چې دا قسم پزه په نارینهو کې د سردارۍ او د جمال نشانه او علامه ده دا د تطبیق قولونه علامه برزنجي خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کړي اوس به راسو د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک باړخوګانو مبارکانو ته د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک باړخوګان نرم برابر شایسته د بیشتانو څخه پاک باړخوګانې وو علامه نبهانی رحمه الله او علامه برزنجي رحمه الله او دا رقم علامه بزار امام بهقي دوی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام بهاند باړخوګان ول یعنی راپورته او لوړ باړخوګان یې نه ول بلکې بهاند او برابر شایسته باړخوګان یې ول ابن سعد او ابن عساکر رحمهم الله د حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام نرم باړخوګان ول دا روایت طبقات کبرا او په تاریخ دمشق کې ذکر شوی او د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکي ښکلا او شکل د پیغمبر اسلام مبارک پر اندازه برابره غټه شایسته خوشبویه خوله چې هر څونه بد زبانه او بد اخلاق انسان به د پیغمبر اسلام د مبارک او سپېڅلې خولې ګوله وخوړله د هغه څخه به د شایستو اخلاقو او د ښو خبرو چشتن او مالک جوړ شو او پیغمبر علیه السلام چې به خوله بنده نیولې وه هم به ډېر ښایسته او ښکلی ښکارېدی علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک په خوله مبارکه کې یو څه غټوالی و او امام مسلم رحمه الله د حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک خوله مبارکه غټه دا صحیح مسلم خپل کتاب صحیح مسلم کې امام مسلم دا روایت نقل کوي نو علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله خپل کتاب وصف النبی صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې دغه د پیغمبر علیه السلام مبارک د خولې غټوالی چې په احادیثو کې راغلی دی دا کنایه ده د پیغمبر علیه السلام د فصاحت او بلاغت او د ښه وینا څخه یعنی کم کس چې په خوله کې غټوالی لري د هغه په ښه وینا او په خبرو کې لوړ مقام وي نو ځکه په عربو کې د هغه چا ستاینه کول کېدله چې په خوله کې به غټوالی و او هغه کس به په بدو یاداوه او د عیب ګوته به ورته نیوله چې په خوله کې به یې کوچنیوالی و نو کم انسان چې په خوله کې غټوالی لري
دغه په خبرو او په وینا او په فصاحت او بلاغت کې لوړه مرتبه لري. علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر اسلام خوله مبارکه پراخه، غټه او ښایسته وه، یعنی د خولې ټول اطراف یې ښکلي ښکارېدل. خو د پراخې خولې سره سره به په پوره خوله باندې خبرې پیلولې او خبرې به ختمولې، لکه دا روایت چې امام ترمذي رحمه الله او داسې نور کتابونه ذکر کوي. یعنی په پراخ خوله باندې خبرې دا معنی چې په بڼ باندې او په داسې سوکه سوکه په نیمه خبرې دا رقم یې نه کولې، بلکې په پراخ خوله باندې واضح خبرې کولې، خلاصې. علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې دا روایت د پیغمبر اسلام پر فصاحت او پر بلاغت او په خبرو باندې په پوره قوت باندې دلالت کوي. عربو به هم هغه خوله ستایله چې غټه به وه، ځکه په غټو خولو کې داسې پیاوړتیاوې پرتې وي چې په کوچنۍ خولو کې هغه نه وي. لکه یو شاعر چې په شعر کې د پیغمبر علیه السلام د الفاظو ستاینه داسې کوي: تر مصریو لا شیرین دي ستا الفاظ، تر ګلانو لا رنگین دي ستا الفاظ، تر الفاظ د انسو جن او ملائکو تر همو بهترین دي ستا الفاظ. نه بیریږم د رقیب د زهرا سواله چې د ژبې مې قرین دي ستا الفاظ. پکښې نستا هیڅ دروغ و استهزاء، عجب نور ثابت یقین دي ستا الفاظ. یعنی بېشکه هم چې د نبي علیه السلام په خبرو کې نه درواغ سته نه پوزخند پکې سته، ټول سراسر سکر نور دي. او بیا هم شاعر پسې فرمایي: په هر ځای په هر دفتر په هر کتاب کې جلوه‌دار تر لمر سپین دي ستا الفاظ. کشالي چې خوار عبدالعزیز د عشق خوري، کشالي چې خوار عبدالعزیز د عشق خوري، پاس پر زړه یې آتشین دي ستا الفاظ. او د نبي علیه السلام مبارک د شونډانو ښکلا، د پیغمبر علیه السلام مبارک شونډان پر خپل ځای پر اندازه برابر، اوږده، ښایسته، نري، تک سره شونډانې ول. امام غزالی رحمه الله خپل کتاب احیاء العلوم الدین کې فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام شونډان مبارک تر ټولو خلکو ښایسته ول. د بندې خولې په دوران کې به پر خوله مبارکه ډیر یو نرم او نازک حالت را څرګند او ښکاره و. او د پیغمبر علیه السلام د غاښو ښکلا، نو د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک داسې ښایسته، نازک، لږ آزاد، تک سپین صفا ځلېدونکي لکه نوي ملغلرې داسې غاښونه یې ول چې کله به یې وخندل غاښونه به یې داسې وځلېدل لکه برېښنا، داسې به ښکارېدل لکه د تکې سپینې ښایستې صفا ملغلرې څخه چې جوړ سوي. کله چې به یې خبرې کولې تا به ویل چې د غاښو تر مابین یې رڼا راوځي لکه د برېښنا ځلا. امام ترمذي او امام بهقي او امام طبراني او ابن عساکر رحمت الله تعالی علیهم دوی ټول د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه السلام آزاد غاښونه ول. کله چې به یې خبرې کولې داسې به معلومېدل لکه چې د مخ تر غاښو یې نور او رڼا راوځي. دا روایت جامع ترمذي او دلایل النبوه او امام طبراني خپل طبراني کې او تاریخ دمشق دوی ټول را نقل کړي. علامه نبهاني رحمه الله په حواله د طبراني د ابي قرصافه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي: وای کله چې ما او زما مور او خاله د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړي، نو کله چې خپل کور ته راستانه شو، نو مور او خاله مې راته وویل چې ای زویه، موږ د دې سړي یعنی د پیغمبر علیه السلام غوندې بل داسې ښایسته مخی انسان نه دی لیدلی، او نه مو د ده غوندې پاکو جامو والا لیدلی دي، او نه مو د ده غوندې نرمو خبرو والا لیدلی دي. موږ ولیدل لکه تر خوله چې یې نور او رڼا راوتله. دا روایت جامع معجزات او طبراني ذکر کړی دي.
او علامه سید جعفر البرزنجي رحم الله فرمایي چې مراد د هغې رڼا څخه چې د پیغمبر اسلام تر غاښو مبارکو راوتل د دې څه یا یو قسم ښکاره نور و چې ټولو خلکو به لیدی او یا د دې رڼا څخه چې د پیغمبر اسلام د غاښو په ښکلا کې ذکر کیږي مراد زیات ښایست دی د پیغمبري غاښو، یعنی داسې ښکلي او ښایسته به یې د غاښونه معلومېدل او ښکارېدل، تا به ویل چې د غاښو څخه یې نور او رڼا راوځي. او علامه برزنجي رحم الله فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام غاښونه نري تک سپین ځلېدونکي او تیره ول. دا روایت وصف النبي صلی الله علیه وسلم او دا رقم په شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر شوی. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ژبې ښکلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر هر چا ډیر ښایسته خلاص غږېدونکی و. جبرائیل علیه السلام ورته صافه عربي ښودلې وه، ځکه یې تر هر چا ښه عربي ویل. چا چې به یې خبرې واورېدې ویل به یې چې د ډیرو ښه غږېدونکو عربو سره ګرځېدلی دی. خو حقیقت دا و چې وده صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله په خپله ښایسته صفا عربي ورښولې وه. که به یې د سختې تندې په وخت کې و کوم کشني ته خپله ژبه مبارکه په خوله کې ورکړه د هغه ماشوم تنده به خامخا ختمېدله. قاضي عیاض رحم الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام چې د مکې مکرمې او مدینې منورې او اهل حجاز د خلکو سره په کومه ژبه او طریقه خبرې کولې د نورو عربو سره په هغه طریقه خبرې نه وې. مثلا د یمن د خلکو جلا قسم عربي وه، د همدان د خلکو چې په یمن کې یو قبیله وه د هغو جلا قسم عربي وه. او دا راز د ذی مشعار او د طهفه او د قطن او دا رقم کم شاهان چې د حضرموت سره راغلي ول لکه حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه او اشعث ابن قیس رضی الله عنه د دې هر یو سره د هغوی په ژبه په اعلی انداز کې خبرې کولې. کله کله به بعضو صحابه رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تر تا فصیح او ښه غږېدونکی نه دی لیدلی. پیغمبر اسلام به د دې خبرې په تایید کې ورته وویل چې څنګه به داسې نه وي، قرآن عظیم شان زما په ژبه نازل شوی دی او په ښکاره او واضح عربي باندې دی. دا روایت عن قاضي عیاض رحمه الله شفا کې خپل کتاب شفا کې نقل کړي. په یو بل روایت کې ذکر شوی دی چې پیغمبر اسلام وفرمایل چې زه په ټولو عربو کې فصیح یم، ځکه چې یو خو زه د قریشو څخه یم او بل په بني سعد قبیله کې تربیه سوی یم. لکه دا د نبی علیه الصلاة والسلام دا ته تربیې کیسه او چې دی بني سعد ته څنګه لاړی هلته څنګه تربیه شو. دلته زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم کومې برخې چې نشر شوي دي په هغو کې پوره دا معلومات اورېدلی سي د نبي علیه الصلاة والسلام د اولني حالاتو چې دی پیدا سو بیا څنګه تربیه سو د تیرودلو سلسله یې څنګه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وویل چې زه به څنګه نه یم فصیح، یو خو زه د قریشو څخه یم او بل بیا په بني سعد قبیله کې تربیه سوی یم. اول خو قریش په ټولو عربو کې فصیح ول او ښه غږېدل یې کول او ښې خبرې یې کولې، بل بیا بني سعد قبیله هم په فصاحت او په ښه غږېدلو کې شهرت او نوم درلودی. قاضي عیاض رحمه الله بیا همسې فرمایي چې الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام څرګند او پیاوړي قوې ته چې په خبرو کې یې لرله صاف الفاظ او حاضر الفاظ یې ول، ځلاند کلام به ځینې جوړوي و دې ښایستو خبرو ته چې د نبي علیه الصلاة والسلام په نازول سوی و خدای پاک الهي وحی هم ور یو ځای کې چې هیڅ بشر د هغه مقابله نشي کولی. یعنې پخوا خو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک صاف خالص صاف الفاظ ول، پیاوړې قوه یې د خبرو درلودله او حاضر جواب او حاضر الفاظ یې درلودل او ځلاند او څرګند او ښه کلام یې سره مرکباوه. خو دې ښایستو صفاتو ته خدای پاک خپل الهي وحی او قرآن مجید هم ور یو ځای کوي چې اوس نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویناو مقابله څوک نشي کولی.
لکه څنګه چې ام معبد د پیغمبر اسلام په وصف کې وایي د نبی علیه الصلاة والسلام ام معبد چې و دا یو کوچانۍ ښځه وه د عربو څخه خو ډېره فصیحه وه او نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت په وخت کې بیا چې د دې پر کوټه باندې راغلی کله چې بیا دلته څه وخت تم کېږي او بیا د هغه ځای څخه روانېږي ابو معبد چې د ام معبد خاوند دی هغه چې راځي پوښتنه کوي بیا ام معبد د نبی علیه الصلاة والسلام بیان ورته کوي په بیان کې ورته وایي د نبی علیه السلام خبرې یې خوږې وې سره جلا جلا وې نه یې ډېرې وې خبرې او نه یو مخلج وې هره خبره یې جلا جلا او د فهم وړ وه او خبرې یې لکه پیودل سوي ملغلرې یو په بل پسې راولېدلې دا روایت شفا کې قاضي عیاض رحمه الله او داسې د سیرې کتابونه او ډېر علما یې نقل کوي او علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله فرمایي چې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د پیغمبر اسلام څخه پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو خو دلې زموږ سره راغټ سوی دلې زموږ سره لوی سوی و بهار ته او بیابان سفرو ته نه یې تللی نو ولې تر موږ ټولو فصیح او ښه غږېدونکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په ځواب کې ورته وفرمیل چې د اسماعیل علیه السلام ژبه چې عربي ده هغه پخوا لا زړه سوې وه خو بیا ما ته جبرائیل علیه السلام هغه صافه عربي راوړه او هغه ما یاده کړل نو ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام هغه عربو کې هغه صافه او پاکه عربي چې بیا هم د لوی خدای جل جلاله د طرفه دته ښودل سوې وه هغه یې زده وه او ویلې دا روایت سیوطي رحمه الله په خپل کتاب خصائص کبرا کې نقل کړي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په ښه غږېدلو کې نه ستړي کېدونکي قوت هم درلودی یعنی کم وخت چې به یې خبرې کولې په خبرو کې دا ستړیا نه محسوسول محترم اوریدونکو څنګه چې زموږ وخت پای ته رسیږي پاته بیان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ښکلاو به په راروانو برخو کې واورئ انشاء الله تعالی صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين